په ایران کې پر افغانانو د ایرانی واکمنۍ لخوا تازه وحشي ظلمونه ایرانی واکمنۍ افغان کډوال د مرګ خولې ته برابر کړي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال یادونه کوي چې تازه پر دوی د دغه هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ پر خرڅلاو بندیز لګېدلی دی. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادۍ راډیو ته یې ویلي یوه ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د برخې په اړه خبره پاڼه خپره شوې ده. هغه وایي د ډوډۍ ستونزه تل وي، ټیکل پخۍ یا نانوایانې برخه ترلاسوي، سیمې او وګړو ته په کتو په هماغه اندازه ټیکل پخیو یا نانوایانو ته اوړه ویشي. هره ټیکل پخي یا نانوایي له 2-3 ډېرې ډوډۍ نه پلوري. د ایران له زاهدان څخه یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ تر بلې د بندیزونو د ډېرېدو خبر ورکوي او وایي اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یوه لویه ننګونه ګرځېدلې ده. یاد کډوال ازادي راډیو ته ویلي اوس چې ټیکل پخي یا نانوایي ته لاړم د افغانانو او ایرانیانو لیکي او کتارونه بیل وو. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته وار ورسید. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومانه ده خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومانه واخلو. وضعیت ډیر خراب دی. تیره شپه چې له کاره کور ته تلو یو بسیجي موږ ونیو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مو وروښول بیرته یې راخوشي کړو. له دې سره په خواله رسنیو کې خپرو شوو انځورونو کې ښکاري چې د کرمان په بردسیر سیمه کې د یوې ټیکل پخۍ یا نانوایي پر ښیښې د قضایي قوې لخوا استول شوې لارښوونه لګول شوې او پکې لیکل شوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباعو ته بند دی او ټیکل پخۍ یا نانوایانې به د سرغړونې په ترڅ کې له قانوني چلن سره مخ شي. په ایران کې یو شمېر رسنۍ او کډوال وایي ایرانی چارواکي د اتباع کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پورې اړوند میزان خبري رسنۍ د جمعې پر ورځ د بردسیر د قضایي قوې د مشر پر بنسټ خبر ورکړی چې دا قضایي پریکړه نه ده او دا موضوع د بردسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په شتون کې تصویب شوې. دغه خبري رسنۍ د چارواکو له خولې راپور ورکړی چې اتباع په اردوګاه د کډوالو په پنډغالي کې کولی شي چې په دولتي بیه له کوپون څخه ډوډۍ واخلي خو د هغو کډوالو په اړه یې څه نه دي ویلي چې له دې پنډغالو څخه بهر اوسیږي. دغه رسنۍ د دې پریکړې لامل په ټیکل پخیو یا نانوایانو کې د وګړو ګڼه ګوڼه ښولې. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.